اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. نهم درس. لکه څنګه چې الله تعالی اسلام ته د داخلېدلو سرحدات ټاکلي او واضح کړي دي، همدارنګه له اسلام څخه د وتلو حدود هم ټاکلي دي چې په ماتولو یې مسلمان د اسلام نعمت له لاسه ورکوي او د کفر دایرې ته ننوځي. دا چې یو مسلمان له اسلامه وځي او کافر کیږي، پر همدې کس د کافر حکم کولو ته تکفیر وایي. د تکفیر تعریف څه دی؟ د تکفیر حکم څه دی؟ په کومو اسبابو پر یو چا د کفر حکم کیږي؟ دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د تکفیر تعریف، حکم او اسباب تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سید خوستی صاحب د فکری درسونو د لړۍ په نهم درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو. دغه عدنانی او د بغدادي خلافت والا خلکو اول هغه هیئت الارکان کافر کړل، وایي چې دا کافر دي ځکه دوی د امریکایانو نه مرسته اخلي، دا کافر شو. بیا به د دې هیئت الارکان سره په عملیاتو کې الجبهة الاسلامیه دا یو بله ډله وه، دوی به په عملیاتو کې یو ځای عملیات به ویسره کړل د بشار الاسد په خلاف. دوی به چې عملیات ته تلل ګډه به عملیات کړل، ځکه خو عام د بشار الاسد خلاف جنګېدل، دا هم د بشار الاسد خلاف جنګېدل. نو الجبهة الاسلامیه به دوی سره په ګډه عملیاتو تلل. نو دی ویلي دي په دا خبرو کې چې الجبهة الاسلامیه هم کافره شوه، دا هم کافر دي، مرتد شول، ځکه د هیئت الارکان سره په عملیاتو کې داخلي دي. بیا د هیئت الارکان د جبهة الاسلامیه سره بیا جبهة النصره او تحریر الشام دغه نور ډلې چې دوی به په عملیاتو کې ګډون وسره کړو، بیا نو هغه هم کافر کړلو چې بیا د جبهة الاسلامیه سره هغه کې کومک کوي په عملیاتو کې. یعنی دا خلک چې دي د تکفیر په برخه کې دوی حالت د جنون ته رسېدلی دي، حالت د لیونتوب ته رسېدلی دي. دومره دوی په دې تکفیر کې زړور دي او دومره دوی په دې تکفیر کې بیړه کوونکي دي. امام ابو الملطي د لیکلي دي چې ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة بصرة ان الشاك في الشاك والشاك في الشاك الى الابد الى ما لا نهاية له كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الاول. دوی یې دا کافر ده. اوس دې سړي د دې سړي په کفر کې شک ده، دوی یې چې دام کافر شو. دې سړي د دې په کفر کې شک ده، دام کافر شو. دې بیا د دې په کفر کې شک ده چې یاره خو کافر بنوي، دام کافر شو. الا ما لا نهایت له، دا سبسرسا چې کله د یو د بل په کفر کې فقط شک شو چې دا کافر نه ده، شکمن شو کې په دې شک سره هم دا بل کافر شو. دا د خوارجو عقیده وه، د اولینو خوارجو، د هغه متقدمینو مخکینیو خوارجو عقیده دا وه. وروسته راځم دې ته، وروسته راځم دا وروسته راځم. ابو ذر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې هغه فرمایي لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت اليه ان لم تكن صاحبه كذلك. حدیث بخاری شریف نقل کړی ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی بل سړی په فسق باندې نه ولي او نه په کفر باندې ولي الا ارتدت اليه، مگر دا فسق او کفر د تر واپس کی کچېرته هغه صاحب داسې نه هو. یو چاته ته فاسق نه یای، یو چاته کافر نه یای، کاکا اسړی کافر او فاسق نه ارتدت الیه، دې سړی ته دا کفر او فسق واپس کیږي، ارد کیږي. یعنی دا سړی په خپل فاسق شو، دا سړی په خپل کافر شو. د تکفیر په برخه کې
ډېر احتیاط پکار ده. امام ابن دقیق العید لیکلی دی وهذا وعید عظیم لمن اکفر احدا من المسلمین. دا یو لوی وعید ده د هغه چا دپاره چې یو څوک د مسلمانانو یو څوک کفر ته منسوبوي وليس كذلك هغه په حقیقت کافر نه وي. وهذا ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المسلمين. ودا یو لوی مصیبت ده چې ډېر زیات مسلمان خلق په دې کې واقع دي. ومن المنتسبين الى السنة واهل الحديث هغه خلق د تکفیر د کفر په حکم کولو کې واقع دي چې هغه ځون احادیث او سنت ته منسوبوي. لما اختلفوا في العقائد کله چې دوی نسوک په عقایدو کې مخالف شي فغلظوا على مخالفيهم دوی تغلیظ کوي سختی کوي په خپل مخالفین باندې وحكموا بكفرهم او دوی د خپل مخالفو په کفر باندې حکم کوي چې دا کافر وګرځیدو د تکفیر حکم کوي. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی الكفر حكم شرعي ملتقن عن صاحب الشريعه. کفر چې دا حکم شرعي ده دا القا شوی ده ارغورځول شوی ده د صاحب د شریعت نه. والعقل قد يعلم به ثواب القول وخطأه. عقل سره کله د ثواب د قول معلومیږي کله خطا. یعنی عقل سره کله یو قول معلومیږي چې ثواب ده کله معلومیږي چې خطا ده. عقل حاکم نه ده. وليس كل ما خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع. هر څه چې ته په عقل کې خطا وي او ته کفر بوله هغه شرعاً کفر نه ده. كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. نو دینه معلومه شو چې کفر چې دا حکم شرعي ده. موږ ته ځینې خلک چې دي هغه کفر دی وی کنزلی په طریقه استعمالوي لکه کفر چاته چې کنزل کې رذیل احمق بشرفه دا چې دا د کفر حکم چې دا کافر مرتد دا دوی دی وی کنزلی په حیث استعمالوي او دا یو حکم شرعي ده. ته چې یو چاته چې کافره مرتد ته یو شرعي حکم کوي په هغه سړي باندې نو که هغه سړی کافر او مرتد نه و ارتدت الیه دا حکم هغه سړي تر واپس کیږي ان لم يكن صاحبه كذلك. ابن الوزير علامه ابن الوزير لیکلی دی ان التكفير سمعي محض. تکفیر دا سمعي محض ده سمعي محض ده عقلی ده سمعي ده لا مدخل فيه للعقل. مخکې مو یو لفظ استعمال کوی دی کې زه خطا شوم دوست مو وی تکفیر ده دا توقیفي ده توقیفي نه سمعي ده. وان الدليل على الكفر والفسق لا يكون الا سمعيا قطعيا. دلیل په کفر او فسق باندې دا به نه مګر سمعي او قطعي وي. دیو چا په کفر باندې چې تا حکم کې سمعي وي یعنی د شارع نه به اوریدل شوی وي عقلی به نه وي قیاسات به نه کی چې داسې وشي دا د دې قیاس دا به نه کی نه حکم به سمعي وي او قطعي وي. نو تکفیر چې دا د کفر حکم کول دا سمعي او قطعي ده په عقل باندې بنا او نه عقل لره په دې کې مدخل او دخل شته. اوس ارڅوي ته خبره ده په عقایدو کې واقعات من لم يكفر الكافر فهو کافر. چا چې کافر ته کافر ونه وي دا څه ده کافر ده. دا قاعده صحیح ده په خپل ځای دا قاعده صحیح ده. من لم يكفر الكافر فهو کافر. څوک چې کافر نه بولی دا کافر ده. ویلې کافر ده ځکه چې کوم کافر چې قرآن کافر بللی دي قرآن کې الله تعالی فرمایي چې اولئک هم الکافرون دا کافرون اوس ته هغه چې کافر نه بولی تکذیب دی و اولئک هم الکافرون نه کوي کنه نو چې کوم څوک کافر دی هغه کافر ونه بللی شي دا کفر ده. من لم يكفر الكافر فهو کافر. دا قاعده په خپل ځای صحیح خو متوجه اوسئ. خوارج دا قاعده د تکفیر د امت لپاره استعمالوي. دوی اول یو سړی کافر کی په وهمي او سستو دلایلو بیا څوک چې هغه کافر هغه اختلافي کافر نه بولی بیا هغه هم دی کافر بولی چې دام کافر د زکه دا هغه پلانای کافر نه بولی. خو د دې قاعدې نه مراد هغه کفر دا چې هغه کفر مجمع علیه وي. کوم کفر
چې مجمع علیه وي په هغې باندې امت اجماع وي هغه کفر چې هغه په قرآن ثابت ده هغه کفر ته نه مراد ده هغه کفر چې هغه مجمع علیه نه ده په هغې کې د امت اختلاف ده هغه کفر ته نه مراد نه ده یهود دي نصارا دي وثنیون دي قرامطا دي بهایون دي قیدینیون دي د زیدیو او جعفریو نه ما سوا شیعګون شرط مې ویلو د زیدیو او جعفریو نه ما سوا شیعګون هغه شیعګون چې د بل شرط هم سره ولګوه هغه شیعګون چې هغه قرآن ناقض بولي ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها باندې تهمت یې یا نور هغه کفري عقاید چې لري دغه خلک که څوک کافر و نه بولي دا کافر ده ګوره شرط قید ته متوجه شوي ځکه کفر مجمع علیه ده کله چې کفر مجمع علیه نه وي اجماع د امت نه وي په هغه ځکه دا قاعده نه ده دلته هغه کافر نه بلل کفر دا چې هغه کفر قرآن بیان کړی ده کفر متفق علیه ده د امت په منځ کې که چېرته کوم کفر متفق علیه نه وي ولته دا قاعده نه ده او خوارج دا قاعده عامه استعمالوي دا قاعده دوی عامه استعمالوي تاسو به ولیدلی وي دا پاکستان کې په دا شیعګانو دا یوه ډله وه هغې به لیکلي وو چې شیعه کافر جو نہیں مانتے وہ بھی کافر شیعه کافر ده څوک چې نه مني هغه وہ بھی کافر نو په دې ټکي سره دوی ډېر امت کافرولو جو نہیں مانتے وہ بھی کافر څوک چې نه مني هغه هم کافر ده او دوی دغه قاعده راوخسته چې من لم یکفر الکافر فهو کافر خو دوی د دې قاعدې نه خبر نه و چې دلته من لم یکفر الکافر فهو کافر نو کوم کفر مراد ده هغه کفر مراد ده چې هغه مجمع علیه وي قاضي عیاض لوی عالم ته شو د هغې په کتاب الشفا کې لیکل دي ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملت المسلمین من الملل ولهذا د دې وجې نکفر من کافرو من لم یکفر هغه څوک چې کافر نه بولي من هغه څوک دانه بغیر ملت المسلمین من الملل چې هغه د مسلمانو د دین نه په بل دین باندې ده او وقف فیهم یا هغه څوک چې هغه کافر ده د مسلمانو د دین نه په بل دین باندې د هغې په باره کې څوک توقف وکړي چپ شي سانګلي او شک یا شک کې وکړي د کفر کې او صحح مذهبهم یا د دوی مذهب تصحیح وکړي دا مذهب دوی صحیح ده یهودیانو دین صحیح ده علیه بالله نصرانیانو هم صحیح ده علیه بالله دا تصحیح کوونکی وان ظهر مع ذلك الاسلام اگر کدی د دې سره اسلام هم ظاهري واعتقد ابطال كل مذهب سواه اسلام ته عقیدام لري او د دینه مسیو د ټولو مذهبونو د ابطال عقیدام لري فهو کافر دای کافر ده باظهار ما اظهر من خلاف ذلك ځکه دای هغه څه ظاهروي چې هغه خلاف د دې عقیدې نه او لقيام النص والاجماع على كفرهم د قيام د نص او اجماع نه په کفر دی باندې فمن وقف في ذلك فقد كذب النص چې په دې کې توقف وکړي هغه د نص تکذیب وکړو چې په دې کې توقف وکړو هغه د نص تکذیب وکړو امام نووي په روضه الطالبین کې لاس لیکلي دي متوجه امام نووي روضه الطالبین کې لیکلي دي من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى من هغه څوک لم یکفر چې کافر ونه بللو من هغه څوک دانه بغیر الاسلام چې هغه دین نیولای ده بغیر د اسلام نه بل دین کن نصارى لکه نصارا د نصارا او کفر مجمع علیه ده کنه او شک فی تکفیرهم یا د دوی په تکفیر کې شک وکړو او صحح مذهبهم یا د دوی مذهب تصحیح وکړو فهو کافر ليس ده کافر ده وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده اگر کله د سره اسلام هم ظاهروي او عقیده د اسلام هم لري او امام بهوتی په کشاف القناع کې لیکلي دي فهو کافر لانه مکذب لقوله تعالی دا سړی کافر د څوک چې کافر ته کافر نه ځکه دا د الله تعالی د دې آیات تکذیب کوونکی ده ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین دې ټول خلاصہ دا دی د حوالی دې ټول خلاصہ دا دو چې من لم يكفر الكافر فهو كافر دا قاعده صحیح ده
خو کفر نه هغه کفر مراد ده چې هغه مجمع علیه وي هغه کفر چې په هغې کې د امت د علماو اختلاف وي څوک کافر بولي څوک کافر نه بولي هغه کفر مراد نه ده صحیح شوه لمونځ کې یو مولوي و ډېر جذبتي و هغې وایي چې څوک چې د ملي اردو کافر نه بولي هغه کافر نه وایي د الله بنده ټول عمارت دی کافر کړو چې څوک چې ملي اردو کافر نه بولي هغه هم کافر ده ځکه من لم یکفر الکافر فهو کافر نو تکفیر په برخه کې به ډېر زیات احتیاط کوئ او تکفیر چې دا امام ابن ابي العز الحنفي د موږ د احناف لوی عالم ده په شرح العقیده الطحاویه نه شرح کړی ده شرح العقیده الطحاویه هغې لیکلي دي فمن عیوب اهل البدع تکفیر بعضهم بعضا ومن ممادح اهل العلم انهم يخطئون ولا يكفرون دا یې چې فمن عیوب اهل البدع د عیب د اهل بدعت نه دا تکفیر بعضهم بعضا هغه تکفیر د بعضو کوي د بعضو یعنی بعضی کافر بولی تاسو دغه مبتدعه ډلې چې دي کنه یو بل کافر بولی په ادنا شیولو یو بل باندې د شرک حکم کې دا شی